هر یوټیوبر او کنټنټ کریټر غواړي چې خپلې ویډیوګانې په ښکلي ډیزاین سره جوړې او خپلو لیدونکو ته وړاندې کړي. دې دپاره تاسې اړتیا لرئ سټاک تصویران، فری موزیک او فری ویډیو دپاره کوم به چې زه نن تاسو ته سټیپ بای سټیپ در وښایم چې څرنګه کولی سو سټاک تصویران ترلاسه کړو. فری موزیک د کوم ځای څخه ترلاسه کړو بغیر د کاپي رایټ څخه. سټاک ویډیوګانې د کوم ځای څخه ترلاسه کړو کوم چې موږ په خپلو ویډیوګانو کې وکارو. نو انشاءالله دا او دې ته ورته نور موضوعاتو حل به پر همدې ویډیو کې ترلاسه کړئ. نو که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وه یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او که مو ویډیو خوښه شوه بیا یو ښه کمنټ هم وکړئ. نور مو وخت نه نیسم، راځو د موبایل سکرین ته همدا طریقه سټیپ بای سټیپ له تاسو سره شریکوم. لومړنۍ طریقه د پینټرست اپلیکیشن د لارې فری ویډیوګانې ترلاسه کول دي. تر ډیره وخته زه له همدې اپلیکیشن څخه استفاده کوم. تاسو راسئ یا د اپلیکیشن را خلاص کړئ، په لاندې سرچ برخه کې لیکل شوي دي همدې باندې کلیک واخلئ. دلته کومه ویډیو چې ستاسو په کار وي د همغې مطابق یو عنوان ولیکئ، بیا په سرچ اپشن باندې کلیک واخلئ. مختلفې ویډیوګانې به ستاسو مخ ته راسي. ګورئ ما ولیکل سټاک ویډیو فار یوټیوب. ګوره ویډیوګانې زما مخ ته راغلي. کومه ویډیو چې ستاسو خوښه شوه غواړئ ډاونلوډ یې کړئ، پر همغې ویډیو باندې کلیک واخلئ، لینک یې کاپي کړئ. له دې نه وروسته راسئ پر خپل موبایل کې براوزر را خلاص کړئ، په سرچ کې ولیکئ پینټرست ویډیو ډاونلوډ. د کلیک کولو وروسته په دې لومړني ویب سایټ باندې کلیک واخلئ. دغه کوم لینک چې تاسو کاپي کړ دا دلته پیسټ کړئ او بیا په دې لاندې ځای کې لیکل شوي دي ډاونلوډ د ویډیو. پر همدې باندې کلیک واخلئ نو دا ویډیو به ډاونلوډ شي. اوس یو ځل بیا راځو د پینټرست اپلیکیشن پر لور. ګرانو ملګرو، که چیرې ستاسو تصویران به کار وي، تصویرانو نوم ولیکئ، بیا پر همدې عکس باندې کلیک واخلئ. په اسانه ډول ستاسو موبایل ته له همدې ځای څخه ډاونلوډ کیږي. تصویران ډیر په اسانه طریقې سره د پینټرست اپلیکیشن څخه تاسې ترلاسه کولی شئ. دا وه لومړنۍ طریقه د فری ویډیوګانو او فری تصویرانو د ترلاسه کولو دپاره. اوس راځو دوهمې طریقې ته. دې دپاره تاسې راشئ یو ځل بیا پر خپل موبایل کې براوزر را خلاص کړئ، په سرچ یا لټون برخه کې ولیکئ pixel.com. دغه لیکل تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. په دې لومړني ویب سایټ باندې یو کلیک واخلئ. ګرانو ملګرو، هره ویډیو هر تصویر چې ستاسو په کار وي په دې سرچ اپشن کې د همغې اړوند یو عنوان ولیکئ، یو جمله ولیکئ او بیا په سرچ اپشن باندې کلیک واخلئ. نو په دغه برخه کې به ستاسو مخ ته مختلفې تصویران، ویډیوګانې، آن فری موزیک به هم راسي. دغه کولی سئ تاسې بغیر د کاپي رایټ څخه په خپلو ویډیوګانو کې استعمال کړئ. ګورئ دا تصویران زما مخې ته راغله، خو که چیرې پر ویډیو باندې کلیک واخلئ پر همدغه عنوان به ستاسو مخ ته مختلفې ویډیوګانې راشي. په همدې ځای څخه یې ډېر په اسانۍ سره خپل د موبایل ګالري ته ډاونلوډ کولی شئ. دا طریقه هم زه کاروم. اوس راځو درېیمې طریقې ته. یو ځل بیا پر خپل موبایل کې براوزر را خلاص کړئ، په سرچ یا لټون کې ولیکئ pixbaby.com. دا هم یو له غوره ویب سایټونو څخه ده په کوم کې چې مختلفې ویډیوګانې شته. فری میوزیک هم ترلاسه کولی سئ. په دغه لاندې سرچ برخه کې به تاسو خپل د ویډیو عنوان ولیکئ او بیا به په سرچ اپشن باندې کلیک واخلئ. که چیرې ستاسې تصویران په کار وي د تصویرانو برخې ته راسئ، کومه ویډیو په کار وي د ویډیو برخې ته راشئ. سربیره پر دې دغه ویب سایټ موزیک برخه هم لري، یعنې مختلفې اپشنې په دغه ویب سایټ کې شته. ګورئ هر رقم ته ویډیو چې ستاسو په کار وي اړوند عنوان یې ولیکئ. زه هم له دې ویب سایټ څخه استفاده کوم. خو که چیرې تاسې غواړئ په اسانه طریقې سره اسانه ویډیوګانې پیدا کړئ نو هغه لومړنۍ طریقه تر ټولو اسانه ده. پینټرست د لارې د ویډیو پیدا کول، د موزیک پیدا کول او د مختلفو تصویرانو پیدا کول د پینټرست د لارې خورا اسانه دي. دغه کوم دوه ویب سایټونه چې تاسو ته ما وښودل، که چیرې تاسې ایډوانس لیول ویډیو ایډیټینګ غواړئ نو بیا هم دې ویب سایټونو څخه استفاده کولی شئ. ګرانو ملګرو، نور نه غواړم چې دا ویډیو لا زیاته اوږده شي. که چیرې معلوماتي وه یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او که کومه پوښتنه در سره وي د کمنټ برخه ستاسو په خدمت کې ده. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.